بلډ پریشر ولې زیاتیږي د مالګې خوړلو سره او د اوږې خوړلو سره دا ولې کمیږي او آیا دا بلډ پریشر دی څه شي؟ ګورې کله هم چې د انسان په وجود کې د وینې چې کوم رفتار دی په رګونو کې چې هغه په څنګه طریقه باندې وي نو هماغه شان د انسان بلډ پریشر مقدار وي. لکه د انسان دوه قسمه بلډ پریشر مونږ په پښتو کې ورته ویلی شو چې یو اوچت یو ټیټ، کوم ته چې سیسټولیک او ډایسټولیک ویلی شي. نو کله هم چې د انسان د زړه نه وینه د هغه وجود طرف ته روانوي د رګونو په ذریعه باندې، کوم ته چې آرټریز ویلی شي، نو دا د انسان سیسټولیک بلډ پریشر دی. او کله چې دا وینه د انسان د وجود نه ونیسي زړه طرف ته را روانوي نو دې ته موږ ډایسټولیک بلډ پریشر ویلی شو او دا د رګونو په ذریعه باندې وي، کوم ته چې وینز ویلی شي. نو کله هم چې انسان مالګه زیاته وخوري نو د هغه وجود کې سوډیم ورته ویلی شي، د هغه مقدار زیات شي. او کله چې هغه زیات شي نو د انسان په وجود کې چې کوم رګونه دي او د انسان چې کوم سیلونه دي په وجود کې دننه په هغه کې د اوبو مقدار زیات په راجمع کېدو شي او سټور کېږي، چې د دې سره د انسان چې کوم رګونه دي په هغه کې کومه وینه ده د هغې په مقدار کې او د هغه په پریشر کې زیاتوالی راشي، چې د دې د وجې نه د انسان بلډ پریشر زیاتېږي کله چې انسان مالګه زیاته خوري. او کله چې انسان اوږه وخوري نو په هغه کې دننه ایلیسین دي چې دا انسان ته میلاو شي نو د انسان چې کوم رګونه دي هغه کیلاوي او هغه پلنوي، چې بیا د انسان په رګونو کې کوم د بلډ پریشر مقدار دی نو هغو ته کومه ایریا ده هغه زیاته میلاو شي د ایلیسین د وجې نه، او هغه رګونه کوم چې تنګ وو هغه په کیلاوېدو شي، چې د دې د وجې بلډ پریشر په کمېدو شي کله چې انسان اوږه استعمال کړي. نو که چیرې تاسو ته د زیات بلډ پریشر مسله وي نو د اوږې استعمالولو سره سره ستاسو د بلډ پریشر وروستو وجه معلومول ضروري دي او د هغې خاص خیال ساتل ضروري دي. دې نه علاوه که چیرې ستاسو په ذهن کې څه رایې وي هغه تاسو موږ ته په کمنټ کې راکولی شي. شکریه.